बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। नन बमंगा د सी په حواله سره د لوک په حواله سره او د واچ په حواله سره خبره کو چې سی څه ته ویل کیږي، لوک څه ته ویل کیږي او واچ څه ته ویل کیږي. نن موږ چې دا کلاس موږ ریکارډ کوو د دې په حواله سره ریکارډ کوو چې په دې کې څه فرق دی. سی هم لیدلې ته ویل کیږي، لوک هم لیدلې ته ویل کیږي او واچ هم لیدلې ته ویل کیږي. دیکھنا نو اوس نن چې موږ کلاس ریکارډ کوو په دې په حواله سره چې په دې کې څه فرق دی. سی به موږ کله استعمالو، لوک به موږ کله استعمالو او واچ به موږ کله استعمالو. نو فرسٹ اف آل I am going to talk about C. زه لاول د ټولو نه لاول د سی په حواله سره خبره کوم چې سی به موږ څنګه استعمالو. سی ویل کیږي لیدلې ته، نو دا موږ په کم پروسس کې استعمالو. سی به موږ هله استعمالو چې هغه چیز موږ اتوماتیکلی وینو، هغه چیز نه زموږ زړه غواړي او نه موږ څه ارمان کوي، خو هغه چیز موږ اتوماتیکلی وینو. زموږ سترګې اتوماتیکلی ویني. لکه فار ایگزامپل موږ سترګې رغولي هر څه نو دا موږ سی کوو، لایټ نو، کمره نو، وینډوز نو، کارز نو، چیرز نو، دا موږ اتوماتیکلی نو سترګې چې ورغله دا هر څه لیدلی کېږي. اتوماتیکلی پروسس دی دا لیدلی کېږي. نو بیا به موږ لګو سی چې کله موږ یو چیز اتوماتیکلی وینو خود به خود ولیدلی چې زموږ زړه غواړي نه او هغه چیز لیدلی کېږي، هغه ته ویلی کېږي سی. زه اگزامپل ورکوم، تاسو ته ډېر په اسان الفاظو کې پوهیږئ. زه اگزامپل ورکوم چې I saw a man. ما یو سړی ولیدو. چېرته مې ولیدو؟ at forest. په ځنګل کې مې ولیدو، په چړیاګر کې مې ولیدو. نو به ووایم چې I saw at forest به ووایم. I saw a man at forest. ما په ځنګل کې یو سړی ولیدو. نو دا سړی ما اتوماتیکلی ولیدو، په خود به خود ولیدلی شو. نو ځکه ما ولګاو سا. سی چې زموږ څه کوم دی دا ورب دی، او ورب چې زموږ څه زموږ څه به څلور پام وي. نو د سی چې سیکنډ پام دی هغه دی سا. سیکنډ پام یې سا دی او تړ پام یې سین دی. چې کله یو کار کمپلیټ شي بیا به موږ سا سین لګو. نو دلته ما سیکنډ پام لګولی چې I saw a man. ما یو سړی ولیدو at forest په ځنګل کې. نو دا ما اتوماتیکلی ولیدو. زه بل اگزامپل ورکوم چې he saw a lion. هغه یو زمری ولیدو. زمری چېرته روانو په لاره یا په چړیاګر کې و، په زو کې و. نو هغه یو زمری ولیدو. he saw a lion. هغه یو زمری ولیدو. I saw birds. ما مرغۍ ولیدې. ګاډې ما ولیدل، دا زما زړه نه غوښتل، په سړک روان دي. نو دا زه اتوماتیکلی وینم. نو دې ته ویلی کېږي سی. چې یو لیدل موږ وکړو خو هغه لیدل زموږ نه زړه غواړي، هغه لیدل اتوماتیکلی وشي، هغه ته ویلی کېږي سی. او د سی زموږ چې سیکنډ پام دی سا، تړ پام یې سین دی، او کوم چې فورت پام یې هغه به یې سین دی. زه بل اگزامپل ورکوم تاسو ته به ډېر په اسان الفاظو کې یاد شي. They see everything in their room. هغوی هر څه ویني په خپله کمره کې. یا I see everything in my room. زه هر څه وینم په خپله کمره کې. دا هر څه لیدلی کېږي، اتوماتیکلی پروسس دی. که زما زړه غواړي او که نه غواړم دا هر څه لیدلی کېږي. نو دې ته ویلی کېږي سی. زما امید ده چې تاسو به د سی په حوالې سره ډېر په اسان الفاظو کې پوه شوي وئ او د سی کنسپټ به کلیر شوی. اوس زموږ لوک کله استعمالو؟ لوک به موږ هله استعمالو چې یو کس توجه موږ راړو چې یو چیز ویني. لکه زه فار ایگزامپل چاته ووایم چې لوک ایٹ هیم، هغه ته وګوره. لوک ایٹ د بورډ، بورډ ته وګوره. لوک ایٹ دیر، هلته وګوره.
نو چې د یو چا توجه راړو چې یو څیز ویني نو بیا به موږ لوک استعمالو. فار ایگزامپل زه وایم چې لوک ایټ بورډ ته وګورئ یا لوک ایټ می. لوک ایټ می ما ته وګورئ. زه یو چا توجه راړول غواړم زه وایم چې لوک ایټ می ما ته وګوره. لوک ایټ می. او بل اگزامپل ورکړم چې he looked at you. هغه تا ته وکتل. هغه تا ته وکتل. یا بل اگزامپل ورکړم چاته ووایم چې look at him. هغه ته وګوره. چې یو چا توجه راړول غواړو چې یو څیز ته وګوري بیا به موږ استعمال کوو د لوک. د لوک ایټ به ورسره کوو. نو زما امید دی چې تاسو ته سی او لوک ډېر په اسان الفاظو کې یاد شو. کنسپټ کلیر شو. اوس واچ پاتې شو. واچ موږ کله استعمالو؟ واچ موږ هله استعمالو کله چې موږ یو څیز ګورو خو هغه څیز ګورو د څه ټیمه پورې په غور سې ګورو په اټینشن سې ګورو هغه څیز زموږ زړه غواړي چې هغه وګورو نو بیا به موږ استعمالو واچ. څه به استعمالو؟ واچ به استعمالو. لکه فار ایگزامپل زه اگزامپل ورکړم چې I watch movie. زه فلم ګورم. He was watching drama. هغه ډراما کتله. نو هغه ډراما کتله دا د هغه زړه غوښتل. هغه په توجه سره کتله. اټینشن سره کتله. نو بیا ځکه استعمال کوو د واچ. د واچ استعمال موږ کله کوو چې کله موږ یو څیز ګورو یو څیز ته کتل کوو په غور سره کوو په اټینشن سره کوو د خپل زړه نه کوو بیا به استعمال کوو د واچ استعمال به کوو. زما امید دی چې تاسو ته به کنسپټ کلیر شوی د سی په حواله سره د لوک په حواله سره د واچ په حواله سره. زه یو ځل بیا ریپیټ کول غواړم. سی به موږ کله لګو؟ سی استعمال موږ کله کوو؟ سی استعمال موږ هله کوو چې یو څیز موږ اټومیټیکلی وینو زموږ زړه نه غواړي یا زموږ زړه غواړي یا نه غواړي خو هغه څیز لیدلی کېږي. فار ایگزامپل دلته زه کټ اینما دا کټ یا زما زړه غواړي یا نه خو دا اټومیټیک لیدلی کېږي. زه کورسۍ اینما زه ګاډی اینما زه کمره اینما زه هر څه اینم په بیک ګراونډ کې دا لیدل چې کېږي دې ته ویلی کېږي سی. دا اټومیټیکلی کېږي. او لوک به موږ کله لګو؟ لوک استعمال موږ کله کوو؟ د لوک استعمال موږ هله کوو چې یو چا ته موږ د یو څیز د کتو توجه راړو. لکه زه وایم چې دلته وګوره هلته وګوره هغه ته وګوره نو بیا موږ د لوک ایټ استعمال کوو. او واچ به کله لګو؟ واچ به هله لګو کله چې موږ یو څیز ته ګورو یو څیز ګورو خو په غور سره ګورو په توجه سره ګورو په خپل اټینشن سره ګورو او د څه ټیم پورې کتل کېږي پراسیزو هغه ته ویلی کېږي واچ. زما امید دی چې تاسو به په دې باندې ډېر په اسان الفاظو کې